سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحالقا يظل يجيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. دیل سورزو تا چې فضیلت حاصل دی، یو وجه اصل کې دا ده چې په دې لسو ورځو کې یوه ورځ ده چې هغه ډېر فضیلت او غوره لري د الله رب العالمین په نزد. لکه مسند احمد او ابو داود او حاکم کې دا روایت ده په صحیح سند سره چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: اعظم الایام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر. د ټولنا لوی ورځ او د لوی شان والا ورځ په ټولو ورځو کې د الله په وړاندې دغه د قربانۍ والا ورځ ده او بیا د مینا ورځ ده. نو دې ته لوی ورځ ولې ویل شوې؟ ځکه په دې ورځ باندې د الله رب العالمین دپاره وینه تویول کېږي، یوم النحر. په عربی ژبه کې دې قربانۍ ته او دې وینې تویولو ته اضحیه ویل کېږي، جمع اضاحي ده. اضحیه د دې معنا ده اکثر اهل علم لیکلي چې الاضحیه ما يذبح يوم النحر على وجه القربة. امام طیبی رحمه الله چې اضحیه دې ته ویل کېږي چې د الله دپاره یو څاروی حلال کړی شي، مقصد پکې دا وي چې الله ته نزدېکت حاصل شي. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. الله رب العالمین ته چې رسیږي د زړونو دا اخلاص دی، نه دا غوښې او نه دا وینې، دا رب العالمین ته نه رسي، الله ته چې رسي دا اخلاص. نو صرف او صرف د اخلاص په وجه، الله ته د نزدېکت په وجه د یو حیوان وینه تویول او د حیوان تشریح بیا رسو راشي چې کم حیوانات دي او کوم څاروي دي چې په هغې باندې قرباني کېدی شي. نو اضحیه دغې ته ویل کېږي. او اصل کې په دې وخت کې دا ملحدین او کمونیست خلک چې دي په مسلمانانو دا اعتراض هم کوي چې دا قربانی کول دا بے ضایع او بے هدفه یعنی فضول کار دی، ځکه اسی مال ضایع کیږي په دې سره او څه فایده پکې نشته. حالان کې د مسلمانانو جواب دا دی چې فایده پکې دا ده چې په دې کار کې امتثال او تابعداري د الله د امر ده. الله رب العالمین امر کړی قرآن کې مونږه مسلمانانو ته چې فصل لربک وانحر. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه لکه څنګه چې تفسیر ابن کثیر او نور مفسرین تر نقل کړي د دې آیات ترجمه څه کوي چې د الله لپاره مونږ کوا، الصلاة هي المکتوبه، و مراد د مونږ فرضي مونږ دی. وانحر او قربانی کوا، و دین مراد النسک والذبح یوم الاضحى. د غټ اختر په ورځ باندې یو څاروی علالول،
نو دا غټه فائدہ ده چې د الله رب العالمین د امر تابعداري ده. او بیا پکې نورې فائدې هم دي. په یو حدیث کې داسې راغلي سنت ابیکم، مګر چې د هغې حدیث په سند کې کلام دی چې د ابراهیم علیه السلام سنت دي، خو غټه وجه او لویه وجه دا ده د قربانۍ کولو چې دا د الله رب العالمین د امر تابعداري ده. الله رب العالمین مونږ ته امر کړی چې قرباني وکړئ. د دې وجې نه قرباني کول دا څه حکم لري، دا مسله یادول پکار دی. ډېر اهل علم په دې نظر دی چې قرباني کول دا واجب او فرض ده چې د چا وس کېږي، او بعضې علما په دې نظر دی، ډېر علما چې نه دا یو سنت مؤکد دی. خو مونږ او تاسو عام مسلمانان مونږ له پکار دی چې په دې کې داسې نظریه وساتو چې د قربانۍ باره کې ډېر احادیث راغلي دي چې مونږ نبی علیه السلام دا طلب کړی او مونږ ته امر کړی دی چې تاسو قرباني وکړئ چې د چا وس کېږي. لکه څنګه چې مونږ دا د قرآن آیات بیان کو، په دې کې هم دغه معنا ده چې لمونځ کوه او قرباني کوه د الله رب العالمین دپاره. او نبی علیه السلام ویلي، مسند احمد ابن ماجه صحیح حاکم کې دا روایت دی، روایت سندن صحیح دی، چې نبی علیہ السلام فرمایي من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، چې د چا وس کې یو قرباني ونه کړه نو بیا دې زمونږه د مونځ ځایونو ته نه راځي، یعنې عیدګاه له دې نه راځي. نو دغه حدیث کې ډېر سخت تهدید او ترهیب دی، یره ده چې دا یو معمولي عمل نه دی چې د دې په پرېښودو باندې انسان به هسې پرېښودلی کېږي، بلکې نبی علیه السلام دمکی او ویره ورکړې ده چې داسې سړی دی بیا جومات ته د مونځ دپاره نه راځي، عیدګاه ته د مونځ دپاره نه راځي. بیا معلومه دا شو چې دا قرباني کول چې د چا وس کېږي نو دا ضروري ده. د دې وجه نه ابن ماجه کې روایت ده، محمد ابن سیرین دی وایي چې ما د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه تپوس وکړو، سألت ابن عمر عن الضحايا اواجبة هي، دا واجب او فرض ده کنا سنت عمل دی؟ هغه ډېر ښکلی جواب ورکړو. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ویل ضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام قربانی کړې وه، والمسلمون من بعده، او صحابه کرام مسلمانان دغه وروسته قربانی کوي. جرت به السنه، همدغه شان دا سنت داسې را روان دی. مطلب دا دی چې دې ته پوسه څه ضرورت چې واجب ده او سنت ده، بس د نبی علیه السلام عمل دی هغه په استمرار کړی دی، همیشه دا عمل کړی دی، بس نبی علیه السلام کړی دی، مونږ لم پکار دی چې مونږ دا قرباني وکړو. د دې وجې نه په یو روایت کې راغلی، هغه هم د حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په ترمذي کې، امام ترمذي ویلي سند حسن دی، وی اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه 10 سنین یضحی، نبی علیہ السلام په مدینه کې 10 کال تیر کړي او هر کال به قربانی کوله. نو په دغه حدیث کې اشاره ده دې خبره ته چې د نبی علیہ السلام سنت طریقه ده، دا عملی کول پکار دي. ورسره چې د چا وس کېږي نو په هغې باندې بیا لازم او ضروري ده. بل خبر اصل کې دا ده چې په دې قربانۍ کولو کې ډېر ثواب دی. دغه ثواب په خاطر باندې او ثواب اصل کې عمده دی چې زمون پیغمبر کړی دی، د هغې تابعداري کومه، دا ډېر ثواب انسان ته په دې باندې ملاوي. الله رب العالمین موږ په قرآن کې دا مطالبه کړې چې دا کار وکړئ، فصل لربک وانحر، قرباني وکړه. او بعض روایتونو کې فضایل هم راغلي، هغه روایتونو کې لږ غوندې کلام دی، خو صحیح روایتونه پکې همدغه دي چې نبی علیہ السلام قرباني کړې ده. او په یو روایت کې داسې راغلي، نبی علیہ السلام
د عرفات په میدان کې ولاړو وی ویل چې یا ایها الناس ان علی اهل بیت فی کل عام اضحیه، په هر کور والا باندې په هر کال کې قربانی کول پکار دي، قربانی وکړي. نو د دې احادیثو پرانا کې دا مسله معلومه شوه چې قربانی دا کول پکار دي، پرې خودل نه دي پکار، خاصتا چې د چا وس کی. بلکې صحابه کرامو کې دومره یو حرصو چې د دې لپاره به قرض هم کو روپۍ بچا سره نه وي، ځکه دا یو ورځ په ټول کال کې راځي، موږ د دنیا د کارونو لپاره څومره قرض کو. معمولی یو رواج، معمولی یو حالت چې په موږ باندې راشي، موږ فورا قرض کوو چې دا مصیبت زمانه لري شي. او دا په کال کې یو ورځ دا د دې وینې تویولو ډېر اجر دی د رب العالمین په وړاندې. دیو جن عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو، اې د الله پیغمبره ما څه روپۍ نشته، افاستدین لها، زه د دې قربانۍ دپاره قرض وکړم؟ نبی علیہ السلام ورته ویل نعم بالکل وکړه، فانه دین مقضی، دا داسې یو قرض دی چې دا به ادا کیږي، یعنی الله به تعالی توفیق درکړي. امام ترمذی رحمه الله یو حدیث راوړی دی او به ویلي دا حدیث سندن حسن دی. دا غي نه علاوه نور علما هم د سویلي چې دا د سند په لحاظ حسن درجه ته رسیږي، اگر چې امام حاکم ویلي صحیح دی دا روایت. حدیث د عائشه رضی الله تعالی عنها دی چې نبی علیہ السلام فرمایي ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا احب الى الله عز وجل من اهراقه دم. د غټ اختر په ورځ باندې د بنده لوی عمل او الله ته ډېر محبوب عمل همدار چې دا وینه توی کی، او په ورځ د قیامت به وانه لا یأتی یوم القیامة بقرونها واظلافها واشعارها، د دې دا وژغنې، دا ویښته او دا ښکرې دا ټول په ورځ د قیامت راځي، د دغه انسان ته به ښودلی کېږي، یعنې د دې اجر او د دې بدله ځمکې ته لا وینه نه رسېدلې، او د دې هغه منزلت او قبولیت رب العالمین ته ورسېږي. وان الدم لیقع من الله عز وجل بمکان قبل ان یقع على الارض. نو دغه روایت نه دا معلومیږي چې په دې قربانۍ کې ډېر اجر دی. بهرحال خلاصه د خبرې دا شوه، قرباني کول او خاصتا چې د چا وس کېږي دا ضروري ده، او دا یوه شعیره ده د اسلام د نښو نه یوه نښه ده، دا را ژوندي کول پکار دي. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، د الله د دین د نښو نه یوه نښه ده، او د دغه نښو تعظیم پکار ده. تعظیم اداره دا عملی کول پکار دي. اکثره خلک دې ته باندې ګوري چې په ما قرض د زینو کوم، حالان کې دې ته کتل نه دی پکار چې سړی دا نظر جوړ چې دا فرض دی که واجب دی که مستحب دی. دې ته کتل پکار دی چې په دې کار کې څومره اجر دی، او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې عمل څومره اهتمام کړی دی، او بیا ذهن کې دا راوستل چې زه به هم په دې ورځ باندې دا کار وکړم، ځکه رب العالمین ته د غټ اختر په ورځ باندې همدا وینه تویول دا یو لوی عمل دی د رب العالمین په وړاندې او محبوب، او انسان ته په دې باندې ډېر لوی اجر میلاویږي. او دې ورځو ته اوچته ورځ چې ویلی شي هم د دغې وجې نه. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول دا توفیق راکړي، رب العالمین دې موږ او تاسو ټول دا چې په دې سنت باندې عمل وکړو، خو په اخلاص سره. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.